ژوند می په سرور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زړه زما الله دې کاکا سره مرسته وکړي الله دې سي کاکاګانو ټول خلکو ته ورکړي داسې سړي غوښه روانه کړې نو ما ورته ویل چې زویه زه به یې له کومه کړم هغو ته دې الله عمرونه ورکړي زویه چې زه د کور کراته سمه زه چشته سمه زویه یو ځان کم جیته کم زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی نه غواړم محل او ماړی نه غواړم محل سلام د وخت مو په خیر د مرسله مرزي خیره بنسټ ته ښه راغلاست درنو هیوادوالو نن ډېر په خوشحالۍ دې کورنۍ ته راغلی یم لکه څنګه چې مخکې ما یو ویډیو پورته کړې وله مور ډېر فریاد کو ډېر ستونزې ډېر مشکلات لرودل نو نن هم د هغې کورنۍ دپاره ډېر په خوشحالۍ راغلی یم تاسې وګورئ دا مرسته مې ورته راوړې ده دا یو ورور سید رحیم د سعودي عرب نه ورته رالېږلې ده نو زه هم واقعا ډېره خوشحاله سوم او خدای دې داسې ورونه او داسې ځوانان نور هم ډېر کړي چې داسې کورنیو لاسنیوی وکړي ښه مورجانې مهرباني څه پیغام لرې څه خوشحاله یې او که نه خوشحاله یې زویه دغه مرسته تا راوړې ده الله دې تا ښه ده یاده کړي او چې چا دا کومک کړی ده زویه خدای دې د هغو سره مرسته وکړي چې داسې غریبانو او داسې بېوزلو سره مرسته وکړي زویه نو د موږ زویه دغه دعا دي موږ به یې ورته کوو چې الله دې د ما زوی ته دغه زوی چې دغه مرسته رالیږلې الله دې عمرونه ورکړي زویه او تاسو سره دې الله ښه وکړي چې د موږ بېوزلو لاسنیوی کوئ زمه یې راغی زویه کرا نه لرو د کور بارانونه دي دغسې دغه ماشومانان هېڅ نه لري نه کمپلې لري نه کالي لري نه بوټونه لري یوه زه به څه شی سم زویه که کور کراته یې کړم نو دوی رانه وږي دي که دوی خوراک ته یې کړم د کور کرانه نه پاتې ده زویه نو دغه زمن دي ما سره خدای پاک مرسته کوي او دغه زمن دې مرسته وکړي چې د ما د دې کور کرا او د ما د دې ماشومانانو د زمي لږ مرسته وکړي او د ما پوښتنه وکړي زویه هو بالکل درنو هیوادوالو عزتمندو وروڼو که تاسې هر یو کې دومره وس و تاواني چې دا کورنۍ داسې کورنۍ څوک یې د کور کرا ورکړي څوک ورته میاشتنی لګښت ورکړي نو ډېر به ښه واوسېږي واقعا باور وکړئ تاسې وګورئ چې نن یو ورور مرسته رالیږلې دې کورنۍ لپاره ماشومان یې حتی خوشحاله دي ورته زه چې کوم وخت دې کور ته راداخلېدم دا مور لګیا وله له دې نه مخکې چې ویډیو کې به هم تاسې کتلي چې دوی جواري پخ کړي ول او خوړلې اوس هم چې زه راتلم مور لګیا وله هلته یې دغه کول جواري پاکول او هغه جواري بیا خلي دوی وړه کوي حتی دوی سره هغه د ژرندې پیسې هم نسته دي چې دوی وړه کړي پې باندې نو ډېره زیاته خوشحاله مننه له ورور نه کومه چې داسې کورنیو سره یې مرسته کړې ښه خورجانې که ته څه ویل لرې مهرباني مورې الله دې ستاسو سره کور آباد خوشحاله لري چې تاسو زموږ سره د غریبانو سره مرسته کړې موږ نن ډېر خوشحاله چې دا څو ورځې کېږي چې زموږ کره هېڅ هم نه و دا مور مې ده دا به تله دغه جوارې راټول کړي دي دغه به واخلو میده به یې کړو بیا به وړه کړي وې د دغې نه به هم ډوډۍ دغه کولې الله دې زموږ دغه ورور سره ډېر ښه وکړي الله دې وله ډېر او تېره ورکړي الله دې وله خزانې ورکړي چې زموږ سره یې دومره مرسته کړې مننه الهی همین الله دې ورته خوشحاله او آباده زندګي ورکړي چې تاسو لاسنیوی کړی ده نو بچیانو تاسې ما سره مرسته وکوئ دا بچیان را سره غټ کوي او دا را سره لوی کوي زویه د ما نوره وسه نه کېږي مورې جاړ سي چې زه د کور کرا ورکم زه دوی ته خوراکت وږې کم زه دوی ته دوا وکړم د دې پښې دا 8 میاشتې سوې چې زخمي ده والله که مې د 10 روپیو چکک ورته راوړی نه مې وسه سته ده او دا 8 ورځې رانه نهر ناست دي واغه مې هلته وړه میده کړي دي نو د زرندې روپۍ نسته زویه چې زه یې زرنده کړم خورکۍ ته خوشحاله سوې او الله دې کاکا سره مرسته وکړي چې موږ سره مرسته وکړه الله دې ورته ډېره تېره ورکړي چې موږ سره مرسته وکړه موږ ډېر خوشحاله استو موږ چې بار ته راوځو خلکو سره هر څه یعنې موږ چې راشو نیا ته ووایو نیا موږ ته وایي چې موږ د کوم ځای نه کوو نه 1 روپۍ درک لرو او نه 2 روپۍ درک لرو زه به د
زه به د کم ځای نه کمه او بار جلکیان داسې نوې نوې کالي اچوي چې موږ دغه زړې زړې کالي زړه زما د ټول جهان تور دی وي او الله دې دې کاکا سره مرسته وکړي الله دې داسې کاکاګانې ټول خلکو ته ورکړي او موږ چې بار ته راوځو جلکیانې ټوله نوې نوې کالي اچوي او موږ پلار نشته کاکاګان هم نشته هیوادوالو تاسو د ګلالۍ ماشومې خبرې واورېدلې چې وایي د ورور نه ډېره زیاته مننه کاکا نه چې موږ سره یې مرسته کړې ده الله تعالی دې ورته ډېر تیر ورکړي اولاد یې خوشحاله او آباد لري چې دې کورنۍ لاسنیوی کړی ده دا ګلالۍ ماشومه ورته څومره د زړه نه یې دعا ورته وکړله نو داسې ورونه دې خدای نور هم ډېر کړي چې دې کورنۍ څه د کرایه لګښت واخلي څه د میاشتنۍ لګښت واخلي نو دې کورنۍ دپاره به ډېر څه اوسېږي زویه من بله ورځ دا راته راغلله دا وایي چې نیا به یې له کومه کي نیا سره مې نسته بله ورځ دا راغله چې مور یې داسې سړي غوښه روانه کړې نو ما ورته ویل چې زویه زه به یې له کومه کم نو چې په لوی اختر کې ما دوی ته غوښه یو چای او ریشه رالېږلې بیا دوی غوښه نه ده لیدلې زویه نه داسې ترکاري لرو زویه د ما ډېره وسه اوسي یا به څوک جواری راکړي یا به څوک یو مړۍ ډوډۍ راکړي زویه زه به یې دوی ته راوړم چې نه یې زه به یې له کومه کومه زویه څه خدای خپل پلار پیدرولی ده زه به څه وکړم زه م یواسې اثر یم زویه ماسخوتن سره مړه کوي نیمې شپې سره مړه کوي ما بله ورځ 8 بجې د شپې ویم زه د هغه سیاب په فامیلیو کې ما دوی ته ډوډۍ ټولوله ما چې څوک مې دلته شاوخوا ونه ګوري نو ما هغه پردي ملک کې ډوډۍ ټولوله او دوی ته مې راوړل مورجانې مه زاړه الله مهربانه ده دې ورور چې نن دومره مرسته راولېږله د دې نه به د خیره درته ډېره راسي تاسې هېڅ تشویش مه کوئ داسې ځوانان زمونږ ډېر دي داسې زما ورونه ولاړ دي هغوی در سره کومک کوي هغو ته دې الله عمرونه ورکړي زویه چې زه د کور کراته سمه زه چیشته سمه زویه یو ځان کم جیته کم نو چې تاسې مرسته کوئ زویه تاسو ته د الله آخرت ښایسته کړي الله پاک هم په دې دنیا مه خواروه او په هغې دنیا هم خدای خوار مه که زویه او په تاسو د الله د عزت څادر ورکړي چې موږ سره مرسته کوئ دا 4 میاشتې سوې والله که د حیوانانو ډوډۍ لیدلي او نه یې وړه لیدلي چې تور دي که سپین جواری پوخ که وریځې پخې که هغې نه نهره کښېنو 4 شپې 3 شپې والله چې موږ د پرون نه نهره تر تروسه نهره ناست دا ټول ماشومانان له ما پورې موږ وږي ناست یو هغه جوار دی ویې ګورئ زویه چې دې جوارو عزتمندو تاسو د مور غږ واورېدو چې دا 3-4 ورځې کېږي چې موږ کور کې هېڅ هم نه لرو او له د دې نه مخکې موږ 4 میاشتې 3 میاشتې کېږي چې وړو بیخي پېژنو نه چې وړه څنګه دی نو خدای دې دا سید رحیم ورور غوندې نور ورونه هم زیات کړي چې داسې کورنیو لپاره یو اندازه مرسته وکړي نو تر بیا تر بلې خپرونې چې زه مرسله میرزۍ د یو بلې کورنۍ سره درته حاضرېږم تر هغې په لیزال رب سپارم ښه وخت الله مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي ژوند مې په سور اور دې وي خو مور